د چوړیل دریاب. دا قصه د ننګرهارۍ په نوم په یو کلي ده چې په هغه کلي کې یو دریاب بهیده او هغه دریاب ته به هر چا ګند راوړ. د هغه دریاب ورڅخه قدر نه و. نو په دې کې په دغه کلي کې اپیز نومې سړی هم اوسیږي چې هغه ورته هم د خپل کور ګند راوړي. نو یو ورځ یې په دغه دریاب سره رواني او ځان سره د خپل ټول کور ګند راغیستی وي او دغې ته یې ورولي چې په دې کې کله ګند دغې دریاب ته ور وولي او بیا لږ وردیږي ځان سره. نو په دغه دریاب کې دوه چوړیلیانو سرونه راوځي او حفیظ په منډو منډو خپل کور ته لاړ شي او هلته ورته په لار کې دوه کسان راشي. هغو ته وایي: هلکانو، تاسو چېرته نور دغې دریاب ته ګند ور ونه غورځوئ، ځکه چې ما اوس ګند مې وړ او چوړیلان راپسې راښکاره شو. چوړیلان. نو هغه کسان ورته دغسې وایي: هرې ته دومره دروغ ولې وایې؟ کښېنه مړه، کوم څه چوړیلان دي ته اوس د دې دپاره موږ باندې چې په خپله ورته ګند وړی په موږ ورته ګند ونه وړې، دا ته د ځان دپاره خبرې کوې. نو حفیظ ورته وایي: هلکه نوره ستاسو خوښه ده، خو ما دله دغه د ورورۍ مشوره درکوله چې دغې ته ګند چېرته هم ونیسئ، که نه بیا به هغه چوړیلان ځان طرف ته راکاږي. نو دغه کسان چې دغې خبرې څه غوږ ونه ګروي او دغه حفیظ خپل کور ته تللی وي. نو په دې کې بیا په بله ورځ ټول د کلي خلک راغونډ شوي وي او هغې ته حفیظ دغه خبره کوي. نو د دغه کلي خلک پې ساري نه هم څه اعتبار په دغه حفیظ نه کوي. نو په دې کې سیټ نومې سړی ځان سره بوځي هغه دریاب ته، وایي چې زه تاسو ته دروغ ښیمه چې په دې دریاب کې چوړیل شته او که نه. چې دغې دریاب ته څنګه دغه خشاک ور وغورځوي او په دې کې چوړیلان راوځي او په دې کې دغه سیټ او دواړه بېرته په منډو منډو لاړ شي او د دغې کلي خلکو خواله بېرته لاړ شي او دغې کلي خلکو ته وایي: هلکه نن د دې سیټ نه تپوس وکئ که زما په خوله قید نه راځي، په دې دریاب کې چوړیلان دي، چوړیلان. نو په دې کې دغه کلي خلک ځان سره ډېر سوچ وکړي او وایي چې په دغه هاخوا ځنګل کې یو جادويي شانتې بابا اوسیږي، د هغې نه به موږ ځان له مشوره الو. په دغې کې حفیظ او زیشان دغه بابا پسې لاړ شي، هغه بابا ته ټوله قصه وکړي او دغه بابا ورته واپس جواب کې وایي: هرې زما بچو، تاسو داسې چل وکړئ چې لاړ شئ دغې دریاب ته او دغې چوړیل ته خپلې خبرې وکړئ خپلې چې ته د څه وجې نه زموږ ګند نه پرېږدې په دې دریاب کې. په دې کې ټول د کلي خلک هغې دریاب خوا ته تللي وي او دغه حفیظ د دغه دپاره دغې دریاب ته ګند ورګزار کړي چې دغه چوړیل راوځي. چوړیل په دې کې نه راوځي، ډېر ټایم تېر شي. نو حفیظ ورته وایي: هرې چوړیل اوس راوځه که نه چې د کلي د خلک دې ویني او موږ تاسو خپله خبره سبا کوو. ته هر زر کوه راوځه. نو په دې کې هغه چوړیل د دریاب نه راوخیږي او هغه چوړیل دغو د
کلي خلکو ته وایي د کلي خلکو تاسو خو بیخي په انسانیت نه پوهېږئ چې زه درته وایم چې دې دریاب ته ګن مه راوړئ او تاسو هغه شان دې دریاب ته ګن راوړئ او په دې کې د کبانو واړه بچي هم مړه کېږي او تاسو بیا هم دې دریاب ته ګن راوړئ د صفا دریاب خسته کوئ. نو اوس به تاسو ما څه په دې خبره وکئ چې نور ګن به دې دریاب ته نه راوړي. نو په دې کې اوس د کلي خلک خبره وکړي چې موږ به دې دریاب ته ګن نه دروړو. نو په دې کې د کلي خلک ډېر په امان شي او دغې ته ګن نه وړي او لاندې چوړیل هم په امان شي. نو د دې کهانۍ مطلب دا دی چې ستاسو په کلي کې هم داسې پاک نهرونه نو هغې ته چرې هم ګن مه غورځوئ. نو دا ویډیو د دې ځای پورې وه. که ویډیو مو خوښه شوې زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ د داسې سبقامیزو ویډیوګانو دپاره او د بلې ویډیو راتلو پورې د لوی الله په امان.